سلامونه نیکې هیلې مې مننه خدای تعالی دې وکړي تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې به مې پورته نه وي. زه مسیح الارزمن نن یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نن د سکیچ اپ مکمل زده کړې 22مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې به انشاءالله موږ په خپل دوهم پروجیکټ باندې کار کړو. نو موږ کوم لومړنی پروجیکټ چې وه هغه په نیمایي کې پاتې شوله د ځینو تخنیکي ستونزو له امله. نو نن غواړم یو نوی پروجیکټ مکمل مټریال یعنې مکمل هر څه به زموږ د یو پروجیکټ چې ته ضرورت وي په هغو باندې به موږ انشاءالله کار کړو. نو نن چې کومه نقشه ده د پاتې نقشو څخه چې موږ ته راستول شوې وي دغه نقشه ده سمه ده او نن غواړم په دغه نقشه باندې تاسو سره یو ځای کار وکړم. نو سکیچ اپ را خلاصومه. وګورئ دغه ډیره ساده نقشه ده چې انشاءالله نور خو تاسو پې باندې پوهیږئ او کوم موډلونه یا هم کمپوننټونه چې د موږ سره نه وي نو که چېرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ کولی شئ د هغو د تیاره ماده شوي کمپوننټونه د ځان لپاره ډاونلوډ کړئ یا یې راواخلئ او د هغو نه استفاده وکړئ. سمه ده. نو راځو خپل سکیچ اپ ته یو نوی فایل رااخلو. سمه ده. تر څو پورې موږ خپله دغه نقشه ورته امپورټ کړو او په هغو کې ډیزاین کړو. اوکې وګورئ موږ ته نوی فایل راخلاص شوی دی. اوکې په دغه ډول سره دغه کوم ایټم چې دی دا زه حذف کومه په دغه ډول سره. نو زه یو ځلې بیا تاسو ته یادونه کوم چې د موږ کومه 13 جلسه وه په هغو کې کوم درس و یا هم لومړۍ نقشه وه هغه نیمګړې پاتې شوه د ځینې تخنیکي ستونزو له امله. انشاءالله اوس چې کومه جلسه ده دا به یو مکمله وي. نو موږ په تېرو جلسو کې د سکیچ اپ کوم اساسات چې وو هغه موږ تدریس کړي دي زده کړي دي. نو زه کوشش کوم تر څو پورې دغه نقشه یو څه په سرعت سره ډیزاین کړم. نو په دې خاطر باندې به د ما سره په دغو نقشې کې یا هم په دغو جلسه کې وروسته د ما کوم غږ چې دی له تاسو سره به نه وي. سمه ده. نو زه خپل غږ دروم تر څو پورې موږ خپل کار ته سرعت ورکړو. خو د هغو نه مخکې تاسو لومړی باید نقشه دلته راواخلئ. نو سایز یا هم اندازه چې ده هغه تاسو په خپله خوښه ټاکلی شئ. وګورئ موږ تېره جلسه کې ویلي وو چې موږ به نقشه ډیزاین کیو خو د په هغه ډول سره لکه یو ښار چې مکمل ډیزاین کیو. نو انشاءالله موږ چې کله ټولې 15 نقشې اماده کړې وروسته به یو پروجیکټ تر ټولې وو تر څو پورې موږ د هغو نه یو ښار یا هم یو کوچنی ساحه ترې نه جوړه کړو تر څو پورې هغه ډیزاین د موږ یو څه ډېر ښکلی راشي. نو راځو چې پیل یې وکړو.
وي.